که څه هم ډاکټر ناکامورا د جاپان استوګن و او مذهب هم زموږ سره توپیر درلود، خو بیا یې هم د دې ځای د خلکو لپاره داسې یوه دیني مدرسه جوړه کړې چې د دې ځای میشت خلک پکې دیني زده کړې کوي. ډاکټر ناکامورا له نورو رغنیزو او زراعتي پروژو سربیره د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې یوه دیني مدرسه هم لکه د نورو پروژو په څیر په ښه شکل جوړه کړي. د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي چې ډاکټر ناکامورا ته د کاکا مراد خطاب کوي وایي ښېګڼې یې نه هېرېدونکي دي. ډاکټر ناکامورا سره د مدرسې جوړولو دا احساس څنګه پیدا شو؟ د خیوي ولسوالۍ یو تن قومي مشر یې راته په اړه داسې کیسه کوي. دا داسې یوه ورځ وه چې دغه د توکل بابا په شاوخوا کې دلته چې شاګردان ناست وو، کله چې دا مدرسه د جوړېدلو د احساس چې دغه سره پیدا شو، کاکا مراد سره پیدا شو، نو هغه وایي دا ماشومان څه شی کوي؟ وایي چې دا خو دلته ناست دي او دا دیني کتابونه وایي. هغه ویل ما ته داسې یو ځای وښیي تاسې چې زه دې د یو جومات یو مدرسه تعمیر ساز کړم. نو بیا د خیوي ولسونه راغله، دا ځای ورته وښوده او بیا به دې باندې کاکا مراد شروع وکړل او دا مدرسې په دغه باندې سویه باندې جوړه کړله چې زه هېڅ فکر نه کوم چې د افغانستان وزارت معارف په یو ځای کې په داسې دغه باندې قوي کار کړی، یا یې په دومره دغسې جومات چې ده ساز کړی دی یا که د حج اوقاف ساز کړی. څونه چې وایو زموږ هم پرې کمه ده چې موږ دغه کړو، داسې وګڼل لکه دا غر ته چې ګورې دین هم لوړه. موږ د ډاکټر مرا ستاینې نشو پوره کولی او موږ د سره ډېر کومکونه یې کړي دي، ډېر منډې تړلې کړي او زموږ بیا خاص د خیوي ولسوالۍ دپاره لکه څنګه چې یې له شنو بوټو سره مینه وه، دا مدرسه یې هم له ښېرازۍ برخمنه کړي. جانان خضرخیل ته د ناکامورا له لوري د مدرسې جوړول یوه نوې خبره وه، ځکه خو یې لیدلو ته له لرې ولسوالۍ راغلی. که هر هېوادوال راشي او دا مدرسه وګوري، دا جومات وګوري، نو داسې فکر به ونه کړي چې یاره دا داسې چا جوړ کړی چې د موږ د مذهب سره توپیر لري، یعنې هغوی د بیل مذهب والا دي دین او موږ د بیل دین والا یو. داسې به هېڅوک هم فکر ونه کړي او دومره پوخ او اساسي کار فکر نه کوم که په اسلامي ټولنه کې خو به وشي، خو زموږ په هېواد کې فکر نه کوم که موږ او تاسې خپل یو مسلمان هم دومره پوخ کار کړی. د خلکو په وینا دغه مدرسه شاوخوا 8 کاله وړاندې د خیوي ولسوالۍ سرجل کلي ته څیرمه په 12 جریبه ځمکه کې جوړه شوې. که څه هم ځایي خلک د ډاکټر ناکامورا د اسلام دین د قبلولو په اړه ناخبري ښایي، خو وایي کارونه یې ټول د خیر ښېګڼې او بشر دوستۍ څخه ډک وه چې ګڼو خلکو ته یې د زده کړو سربیره د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو زمینه یې هم برابره کړې وه. جاوید رازمن، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار، خیوه.